سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان او هند د شاتود بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه بند په جوړېدو څه باندې 240 میلیونه ډالره لګښت راځي او چارې به یې په 6 کلونو کې بشپړې شي. شاتود بند به 9 متره لوړ وي او د 140 میلیونه متره مکعبه اوبو ذخیره کولو ظرفیت به ولري. د شاتود للندر بند جوړېدو تړون داسې مهال لاسلیک کیږي چې کابل ښار د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دی او ان د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطحه ډیره ښکته تللې. لوګر کې د لوی نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو شونتیا څېړنې بشپړې شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دا به د هیواد په کچه تر ټولو لوی ډګر وي چې تر 2015 زیږدیز کاله پورې به بشپړ شي. د دغه هوایي ډګر په جوړېدو د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو لګښت اټکل شوی دی. د هوایي چلند ادارې مشر وایي چې د لوګر هوایي ډګر جوړېدل به په سیمه ییزې نښلونې د صادراتو په پیاوړتیا او د افغانستان په اقتصادي وده کې ارزښتناک رول ولري. کاناډا ته د افغانستان د وچې میوې صادرات پیل او تازه 14 ډوله وچه میوه د 500,000 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د افغانستان کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شول. د دغه وزارت په وینا د وچې میوې دا صادرات راز فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به یې د خلیج او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل شي. د هند له لوري مرسته شوی 500,000 ډوزه کرونا واکسین کابل ته راورسېد. د عامې روغتیا وزارت وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي په هیواد کې به تطبیق پیل شي. ولسمشر غني ویلي دغه واکسینونه دي په لومړۍ مرحله کې د افغان امنیتي ځواکونو، روغتیایي کارکوونکو او د ټولنو پر نورو پرګنو چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي تطبیق شي. د ننګرهار کانال اړوند 143 میلیونه افغانیو په لګښت لمریزه برېښنا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا لمریزه برېښنا به 1.2 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې د 5 واټر پمپونو په ذریعه به 100,000 جریبه ځمکه خړوبه کړي. د چارواکو په وینا د دې پروژې له پرانیستي سره به سرسبزي رامنځته، زراعتي محصولات زیات او ډېرو ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شي. د شاو عروس بند اوبو کول به د راتلونکي کال حمل میاشت کې پیل شي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي دغه بند د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې جوړ شوی چې 1.2 میګاواټه برېښنا تولید له 2007 څخه تر 3500 هکټاره کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو، د کاري زمینې ترڅنګ د سیمې خلکو او د کابل ښاریانو ته د څښاک اوبو چمتو کولو ظرفیت لري. اوس مهال د دې بند 98 سلنه چارې بشپړې شوې دي. زابل کې د 48 میلیونو افغانیو په لګښت د 10 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو دغه ودانۍ په شاجوی، ارغنداب، شینکۍ میزانه او شهر صفا ولسوالیو کې جوړ شوي چې په مجموعي ډول 80 درسي خونې او نورې اړینې ښوونیزې اسانتیاوې لري. ځایي اوسیدونکي د دغو ښوونځیو په جوړېدو خوښي ښودلې ده. سعودي عربستان په ننګرهار کې د فاطمه الزهرا روغتون ته ودانۍ او په کابل کې د زړه او سرطان د ناروغیو یو فوق تخصصي روغتون جوړوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د سعودي عربستان له سفیر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د لاسلیک شوي تفاهم نامې سره سم د عامې روغتیا له وزارت سره یو ځای په ننګرهار کې د فاطمه الزهرا روغتون د جوړولو د کار بیا پیل کې همکاري وکړي. په خوست ولایت کې به د 100 کالو پخوانۍ ژرندې او برېښنا کوټونه بیا فعال شي. په دې ولایت کې د کرنیز ځمکو د خړوبولو په موخه د رسول محمد کانال، سربند او د سیند غاړو تحکیماتو پروژو چارې پیل شوې. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي دغه پروژې چې د افغان دولت په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ کېږي د 8 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې 600 هکټاره کرنیزه ځمکه هم خړوبوي. په بلخ کې هر کال 150 ټنه د ماهي غوښه تولیدېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د روزنې 80 فارمونه فعالیت کوي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې د ماهیانو پالنه په دې ولایت کې د خلکو لپاره په یو ښه روزګار بدل شوی چې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کوي او تر ډیره له بهر څخه د ولایت د ماهیانو د واردولو مخه نیولې ده. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ مهم او غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.